چې حیران پدیم چې پکور کې بسایکل نه لري حیران پدیم چې پکور کې بسایکل نه لري ته چې غواړې مشاعرې ته نو موټر به غواړې حیران پدیم چې پکور کې بسایکل نه لري ته چې غواړې مشاعرې ته نو موټر به غواړې که استقبال په ګلونو په ډزونو وکړې که استقبال په ګلونو په هارونو وکړې خو په خرچو مرچو کې هم ځان برابر به غواړې اوس دا یو نظم ده چې عنوان یې ده میلمه زمونږ له سیمې نه راغلی میلمه وایه زما هغه یاران څنګه دي د ادب چغې ټیټې کړې او که نه زما ملګري شاعران څنګه دي د منتظر بیټني حال ووایه چېرته غمو خو به ګیر کړی نه وي وخت د خو تیز چیرې په طرز طریقه چا به له ټوپې خو تېر کړی نه وي د خوددارۍ یې ما ته پته ده خو د وخت زیتم خو به زیر کړی نه وي اوس خو یار یو ځان ته چغه ریبي بې قدره وخت خو به هېر کړی نه وي مشاعرو ته چېرته ځي او که نه چېرته محفل در درنوي او که نه در سره ناسته پاسته کړي او که نه څه په ادب مو پوهوي او که نه ګرانه میلمه تا ته دې دا پته وي د تکلف نه مبرا وایمه څوک به مې دا وینا چې څنګه ګڼي زه د خپل سوچ مطابق دا وایمه په ګرده سیمه کې دا یو سړی دی چې د ادب په زور او زیر پوهېږي له وخت فایده اخلئ ترې زده کړه کوئ چې څومره وایي دومره ډېر پوهېږي نن یې له موږ څخه چې قدر نشته ځکه د کور ناویلکۍ وي که نه فاجران شاعران څرنګه دي چې ملایان مو بلاګانې ګڼي جاهلان شاعران څرنګه دي چې پیرخانې مو سرایګانې ګڼي فاسقان شاعران څرنګه دي چې په کاریانو نخوالونه کوي جاهلان شاعران څرنګه دي چې په پیرانو مذاقونه کوي لوچګان شاعران څرنګه دي چې تور پګړي او سپین پګړي یادوي فاسقان شاعران څرنګه دي چې حافظان چیڼي میڼي یادوي زه خو حیران دې شاعرانو ته یم ډېر پریشان دې شاعرانو ته یم دوی عالمان لکه چې پیژني نه د پاک رسول وارثان پیژني نه د خدای کلام په خوږ اواز چې وایي د خوږ زبانه کاریان پیژني نه بې لارې خلکو ته چې لار ورشوي د خانقاو پیران پیژني نه د رب کلام چې سینو کې ځای دی د پاک قرآن حافظان پیژني نه چې تور پګړي او سپین پګړي یادوي د پاک نبی میانان پیژني نه دوی خو که پیژني خانان پیژني دا شرابیان او کبابیان پیژني د عالمانو دشمنان پیژني د هغو زړونو لوبوي لګیا دي پیسې میسې ترېنه ګټي لګیا دي خپل ضمیرونه خرڅوي لګیا دي په ملا پیر خاورې تپي لګیا دي دوی خو به خود داسې سندرې وایي ښه په هوس په ټرې پرې وایي له عقلو خلاص دي دا خوانده جاهلان په خوارۍ خوار سه دا ګنده شاعران چې ملغلرو ته ګورګورې وایي زار او زکومو ته شکرې وایي دا اخري بنده لږ توجه مو غواړم ته ګور دا نور یاران په کمه کې دي د غرو په څوکو که په سمه کې دي هر یو هغسې د رحمان دعوه کړي که د غمګین وال چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې د اسمان دعوه کړي که د زمین وال چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې منتظر ګڼي ځان که زما رنګی چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې د احسان دعوه کړي که د تا رنګی چیرې شته پکې څوک اوس هم د یو بل غوښې خوري لګیا دي اوس هم د یو بل غیبتونه کوي
اوس هم د یو بل په ورکوټې غلطۍ باندې بې ځایه تنقیدونه کوي. اوس هم په ما غوندې ناجاڼه شاعر پورې پیچمۍ او نخوالونه کوي. اوس هم په تا غوندې ناجاڼه شاعر پورې ګپونه مذاقونه کوي. اوس هم پیسې میسې چلیږي که نه، په پیسو اوس شاعر شعرونه غواړي. اوس هم د خواست شاعري کیږي که نه، په خواستو اوس شاعر شعرونه غواړي. اوس هم شاعر پردي شعرونه وایي، مشاعرو کې په خپل نام جوړوي. اوس هم ناپوه د پوهان پوله وایي، حد کراس کولو ته صدام جوړوي. اوس هم دا ځنې شاعران ملګري چې مشاعرې ته جې پیسې غواړي. اوس هم دا ځنې نشیان ملګري چې مشاعرې ته ځي نشې غواړي. اوس هم دا ځنې ګڼکپان ملګري له مینهوالو نه تحفې غواړي. په دا یې هم څه بڼه کېږي که نه، ښځو بچو ته ترې تحفې غواړي. چې دغه حال وي اخر څه به کېږي؟ میلمه چې خیال دې پرې رسېږي که نه، په دې ړندو ګوډو که غور نه شي د ادب کور مو بربادېږي که نه. داسې غمخوار به چیرې نسي پیدا چې مو له منځه دا خلل وباسي. پخوانی ورورولي بیا جوړه کړي.